سلامونه او نیکی هیلې یو ځل بیا په ای لرنینګ پښتو یوټیوب چینل کې تاسو ټولو کتونکو ته ښه راغلاست وایم. په دې هیله چې په خپل ورځني چارو کې خوښ او بریالي اوسئ. د روانه پارټس آف سپیچ په لړۍ کې نننی زموږ درس د اجکټیو یا هم صفت اړوند دی. په دې هیله چې نن ورځې ویډیو تر پایه راسره وګورئ. تر هر څه دمخه راځو د اجکټیو یا هم د صفت یو څه تعریفونه اخلو. Adjective is a word that describes a noun or a pronoun. صفت یو داسې کلمه ده کوم چې یو اسم یا هم ضمیر توصیفوي. موږ په تیره ویډیو کې د اسم تعریف اخیستی او ویلی مو چې اسم یا noun is the name of person, place or thing. اسم د یو شخص ځای چیز نوم ته ویل کیږي. اوس که چیرته موږ دغه شخص نوم د ځای نوم د چیز نوم غواړو چې توصیف کو یا غواړو د یو شخص ځای چیز په باره کې نور اضافه یو څه ووایو یا ډسکرپشن تشریحات وضاحت ورکو نو د دغه اسم لپاره موږ د اجکټیو یا هم صفت څخه استفاده کولی شو. په هر صورت دا د اجکټیو یو لنډ تعریف کیدای شي. راځو بل تعریف ته او هغه په دې ډول دی. Adjective is a word that adds something to the meaning of noun. صفت یو داسې کلمه ده کوم چې د اسم یا د نوم په معنا کې یو څه اضافه کوي. هر کله چې تاسو غواړئ د نوم یا د اسم په معنا کې یو څه اضافه والی راوړئ یا غواړئ چې دغه اسم یا نوم په یو څه ډیر وضاحت سره تشریح کړئ نو موږ د اجکټیو یا هم د صفتونو څخه استفاده کولی شو. د مثال په ډول سره موږ سره ګوره یو لغت دی کار دی. کار په معنا د موټرو دی. کار په معنا د موټر دی. اوس که چیرته موږ غواړو چې دغه لغت لږ څه نور تشریح کړو یا هم غواړو چې یو څه نور وضاحت ورکړو نو دې لپاره موږ د اجکټیو یا هم صفت څخه استفاده کولی شو. ویلی شو موږ کول کار نو لہذا کول موږ سره اجکټیو دی او دلته د کار کوم چې ناون یو اسم ده د توصیف لپاره استعمال شوی دی. او یا موږ ویلی شو چې د کار یا د موټر په باره کې موږ ته یو څه اضافه معلومات یې راکړه یا د موټر په معنا کې یو څه اضافه والی راوړه. په عین ډول سره ماډرن هاوس. هاوس جسټ ا ناون دی، یو فقط ناون دی. که چېرته موږ غواړو دی لږ توصیف کو یا د ده په باره کې لږ څه نور تشریحات ورکو نو موږ ویلی شو چې ماډرن هاوس عصري کور. نو ماډرن موږ سره اجکټیو دی د کور په باره کې یو څه اضافه والی راوړه او یا موږ ته د هاوس کوري توصیف یا هم تشریح کړه. بل مثال موږ سره پن دی. پن هم موږ سره یو ناون دی. اوس موږ که غواړو چې د پن په معنا کې یا د پن ډسکرپشن لپاره کوم لغت استعمال کو یاد لغتونه یا یاد لغت باید اجکټیو وسی. د مثال په ډول سره موږ ویلی شو نیو پن، نوی قلم. نیو اجکټیو دی او دلته موږ ته پن یا هم قلم توصیفول لپاره استعمالیږي. یو بل موضوع د هغه دا چې اجکټیو لپاره چې کله موږ تعریف جوړو نو ویلی شو چې اجکټیو از ا ورډ صفت یو کلمه ده that describes, modifies or qualifies a noun. یعنی په تعریف کې تاسو کولی شئ چې describe, modify, qualify له دغه دریو لغتونو څخه استفاده وکړئ. تاسو ویلی شئ چې adjective is a word that describes a noun. Adjective is a word that modifies a noun. Adjective is a word that qualifies a noun. دریوانه ورته معنا لري. توصیفول، تشریح کول، وضاحت ورکولو په معنا دی. نو که هر یو تاسو کاروئ په تعریف کې ستونزه نه جوړوي. راځو د اجکټیو یا هم د صفت یو بشپړ او جامع تعریف اخلو او هغه په دې ډول دی. Adjective is a word that describes the quality, the quantity, the size, the shape, the color, the age, the temperature or the origin of a noun. دا د اجکټیو یو څه بشپړ تعریف دی. د تعریف پښتو معنا په دې ډول دی. Adjective is the word. صفت یو کلمه ده that describes کوم چې توصیفوي. The quality کیفیت، the quantity کمیت یا مقدار، the size حجم، the shape شکل، the color رنگ، the age عمر، the temperature حرارت or the origin یا هم منبع سرچینه
توصیفوي د چا of a noun د یو اسم یعنی هر هغه لغت چې د اسم په باره کې موږ ته یعنی هر هغه لغت چې د اسم کوالټي بیانوي یا کیفیت بیانوي د اسم کوانټیټي بیانوي د اسم سایز بیانوي د اسم شیپ کلر ایج ټمپریچر یا اوریجن بیانوي د اسم یاد لغت ته په انګلیسي کې adjective یا هم صفت ویل کیږي یعنی صفتونه د لپاره راځي چې د یو اسم مونږ په هر اړخیز توصیف یا هم تشریح وکړو راځو د هر یو لپاره یعنی په دې هر یو کټګوري کې په دې هر یو برخه کې مونږ تاسو ته یو څه مثالونه واضح کړي مثال په ډول سره کله چې غواړو د یو اسم مونږ هغه کیفیت یا د یو اسم هغه خاصیت ځانګړنه توصیف کو نو هغه په دې ډول لکه لیزي ugly bad دا دریونه adjective دی او دا دریونه adjective of quality دی یعنی د یو اسم موږ د څه بیانوي کیفیت بیانوي د یو اسم ځانګړنه بیانوي لکه lazy boy ugly boy bad boy دریونه صحیح دی بل موږ د کوانټیټي یا هم مقدار ته ویل کیږي یعنی هر هغه لغت چې مقدار خی په یو جمله کې هر هغه لغت چې په یو جمله کې موږ ته نمبر شماري خی د adjective ویل کیږي مثال په ډول سره enough کافی اندازه مچ معنا ډیر نو دا دواړه او دې ته وته نور زیات لغتونه چې موږ ته په یو جمله کې کوانټیټي یا مقدار خی adjective بلل کیږي لکه مثال enough sugar یا much sugar ورته نوري لغاتونه بل چې د سایز هر هغه لغت چې د صفت هر هغه لغت چې د ناون یا د اسم موږ ته حجم بیانوي سایز بیانوي یا لغت ته adjective ویل کیدای شي لکه huge small tall big دا ټول لغتونه adjective دي ځکه دا د اسم یا د ناون سایز بیانوي ورپسې د shape یعنی د هر هغه لغت چې د یو اسم هغه شکل بیانوي شیپ بیانوي هم adjective بلل کیږي د مثال په ډول سره راوند لکه زه یم چې راوند کلاس triangular راوند کلاس یعنی ګرد کلاس triangular کلاس یعنی مثلث ډوله ټولګی نو دا هم صفت ده د کلر هر هغه لغت چې د یو اسم رنگ بیانوي یا د یو اسم کلر ډسکرایب کوي صفت بدل کې لکه وایټ مارک لکه وایټ بورډ ریډ پن ورته نوري لغاتونه چې رنگ بیانوي د یو ناون یو اسم صفت بلل کیږي بل چې د ایج هر هغه لغت چې د یو اسم عمر لپاره استعمالیږي ایج ډسکرایب کوي adjective بلل کیږي لکه مثال اولډ هاوس انټیک هاوس او داسې نور بل چې د ټمپریچر درجه د ناون بیانوي مثال په ډول سره هاټ ویدر کول ویدر مثال داسې نور لغتونه او رسې دا چې اوریجن اف ناون هر هغه لغت چې د یو اسم موږ ته منبع سرچینه تشریح کوي یاد لغتونو ته په انګلیسي کې adjective ویل کیږي لکه امریکن افغان کارز فود او داسې نور نو adjective څه ته ویل کیږي adjective په دې معنی چې صفت یو داسې کلمه ده which describes the quality the quantity the size the shape the color the age the temperature the origin of a noun د یو اسم دا ټول ځانګړنه موږ ته بیانوي راځو په اخره کې یو لنډ مثال در کوم او په مثال کې دا ټول موضوعات زه درته واضح کوم مثال په ډول سره موږ سره یو لغت دی هغه مارکر دی خو مخکې له دې چې دا مارکر یو ناون د یو اسم د ډسکرپشن لپاره د تشریح لپاره موږ صفتونو څخه استفاده وکړو یو یادونه زه غواړم چې دلته وکړم هغه دا چې adjective یا صفتونه معمولا د ناون یا د اسم نه مخکې استعمالیږي یعنی دا صفتونه چې موږ د اسم ډسکرپشن لپاره استعمالو باید د ناون یا د اسم څخه مخکې استعمال شي نه وروسته که چیرته تاسو وروسته استعمال کوئ دی به بیا شاید سمه معنا ورنه کړي نو راځو د مثال په ډول سره مارکر موږ سره یو ناون دی د ډسکرپشن لپاره موږ کولی شو مختلف ډوله صفاتونه استعمال کو لکه فار ایگزامپل زه یم چې چیپ مارکر معنا ارزانه مارکر یا ارزان مارکر نو دا چیپ موږ سره څه شو د مارکر یا د کوم چې ناون دی د موږ ته کوالټي بیان کا کوالټي یعنی چې
کیفیت بیان کا. بل مثال فار ایگزامپل زه یم چې منی مارکرز یعنی ډیر زیات مارکرونه. منی موږ سره څه شو د مارکر یا د ناون موږ سره کوانټیټي یا مقدار بیان کوي. څومره مارکري؟ ډیر مارکري. ورپسې موږ ویلی شو فار ایگزامپل سمال مارکر کوچنی مارکر. سمال موږ ته څه شو د مارکر موږ ته څه بیان کوي یعنی دا مارکر کوچنی مارکر. د مارکر سایز یې موږ ته وښودل سمال مارکر. بل مثال بلو مارکر. بلو موږ سره څه وکړه د مارکر موږ ته رنګ بیان کړه. بلو مارکر معنا اب رنګ مارکر. نو د څه شو کلر اف مارکر موږ ته وښوده یا کلر اف ناون یې وښوده د اسم رنګ موږ ته واضح کړه. بل مثال موږ سره فار ایگزامپل نیو مارکر نوی مارکر. نو دا نیو موږ سره د مارکر هغه څه شی وښوده ایج وښوده یعنی عمر وښوده. کم مارکر؟ نوی مارکر. او وروستی مثال فار ایگزامپل زه یم چې چاینیز مارکر. چاینیز مارکر یعنی چینایي مارکر. نو دې چې وښوده د مارکر موږ ته سرچینه یا منبع وښوده چاینیز مارکر. نو هر هغه لغتونه چې موږ د ناون یا د اسم ډسکرپشن تشریح لپاره استعمالو په انګلیسي کې ورته اډجکټیو یا هم صفت ویل کیږي. راځو د نن ورځې د اډجکټیو اړوند درس په لنډو کې وایم. کله چې په انګلیسي کې موږ د یو ناون یا هم اسم ډسکرپشن لپاره کوم ډول لغتونه استعمالو نو دا به دغه ورته لغتونو ته اډجکټیو ویل کیږي. د مثال په ډول سره دا ما سره یو مارکر دی. اوس غواړم چې دا مارکر تشریح کړم څه ډول مارکر کوم مارکر څنګه مارکر او یا غواړم چې د مارکر په معنا کې یو څه اضافه وال راوړم. د ډسکرپشن لپاره د معنا په اضافه وال لپاره چې کوم لغتونه استعمالیږي دغه لغتونو ته اډجکټیو ویل کیږي. مثال په ډول سره زه یم چې مارکر نیو مارکر اولډ مارکر ګډ مارکر few markers او داسې نور دا ټول وظیفې د اډجکټیو دي.